د غزني ولایت قربا ولسوالۍ د شنګاباد کلي ته راغلي یو. رحمت الله جان سي معذور هم ده او ډېر مشکلات لري او اولادونه یې هم زیات دي، نو غواړو چې لاسنیوی او کومک ورسره وکړو. نو رحمت الله به خپل مشکلات ووایي چې څه مشکلات دي. السلام علیکم دوستانو، ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ او صحتمند به یاست. نن نو له خیره سره یو بل فامیل ته د غزني ولایت قربا ولسوالۍ د شنګاباد کلي ته راغلي یو. رحمت الله جان سي معذور هم ده او ډېر مشکلات لري او اولادونه یې هم زیات دي، نو غواړو چې لاسنیوی او کومک ورسره وکړو. نو رحمت الله به خپل مشکلات ووایي چې څه مشکلات دي. داسې مشکلات دي، دا ماشینیان دي او بس خپله دا معذور یم او کار نشم کولی، مریض یم او د ډېره وخته مریض یم او مخکې د سترګې هم سترګې مې عملیات کړي دي، بس سره مو ډېر ډېدلی یم. نو بس تاسو کور ده چې تاسو ماته راغلي یاست او کومک راسره کوئ. باقي تاسو او بس الله پاک چې ټولو مسلمانانو سره کار وکړه. د خدمت خیریه بنسټ له لارې یو مسافر افغانان دي په خارج کې، هغو کومک کړی ده 15,000 افغانۍ، نو هغه به تر تا پورې ورسوو، اتې به دعاګانې کړي. قربان شو خیر شمار یې کوو. او دعاګانې کوو. دوستانو لیدونکو، تاسې د شتمنو خلکو هیله ده چې داسې فامیل سره کومک او همکاري وکړئ او انشاءالله موږ به په امانت پورې سره دوی سره پوره رسوو. خدای پاک هم قدم په پښې نیکیو پښو هغه باندې واړوه. خدای پاک هم تل ژوندي لره. هر څوک چې د دغه ماشومانو سره دغه موږ د پنډو منډو سره کومک کوي، د دغسې مریضانو سره کومک کوي، الله پروردګار دې په هغه دنیا ورته ګل ګلزار وګرځوي. خدای دې ایمان سالم وګرځوي. خدای دې دغه دنیا ارزوګانې په هغه دنیا ورکړي. پروردګار دې تاسو ته هم خیر درکړي چې تاسو راغلي یاست د دغو ماشومانو، د دغو یتیمانو، د دغو معیبینو خدمت کوئ. هغه خلک چې دا له هغه مملکته یادوي، پروردګار دې جنتونه ورکړي، پروردګار دې نه خواروي. هر سړی چې په دې لار کې خدمت کوي، پروردګار دې د جنت سردار کې ګرځوي. وروره تاسو ته خدای خیر درکړي چې تاسو راغلي یاست د دغو کوچني ماشومانو، د دغو ولږو تندو، د دغو مریضانو پوښتنه کوئ. خدای هم پوښتنه وکړه او پروردګار هم پوښتنه وکړه. پروردګار دې هغو ته هم خیر ورکړي. بس قربانه شم، الله دې خیر او درکړي. بس که دوستانو همکاري وکړو انشاءالله به ستاسو پورې رسوو. خدای قبول وګرځوي. تاسې کور ودان، الله دې خیر درکړي. چې زه په زړه کې یم او زه خدای دې کامیابه لره. رحمت الله وروره، تاسې ځوانانو قربان شم، تاسې ماته زحمت راکش کړی او هېڅ خبره نه ده. بس کور موږ څه په ودان. وس وي هغه به همیشه کوو در سره انشاءالله. قربان شم، تر بل پروګرامه بیا نو بیا سره وینو انشاءالله. قربانه قسم الله. خدای هم کامیابه کړه. خدای هم همیشه دغسې